د کهانۍ په شروع کې د دریو سټوډنټانو واقعه ذکر کیږي چې د یو نوم احمد و، د بل نوم بلال و او د دریم نوم کاشف و. دا درې واړه ملګري به په یو کلي کې اوسېدل او یو سکول ته به تلل. یو ځای به سکول ته تلل راتلل. یوه ورځ چې دوی سکول ته ور داخل شو نو اسمبلي ولاړه وه او د دې نه احمد مخکې سکول ته تللی و. احمد په سټیج ولاړ و. احمد ډیر قابل او ذهین هلک و. احمد به په کلاس کې د استاد خبره په غور اورېده او استاد په سترګو کې به یې سترګې ور اچولې وې. احمد به په بریک کې خپل کار سره کار ساته او د نورو به په بریک کې چا موبایل کې ګوتې والې، چا به څه کول، چا به څه کول. احمد به خپل کار په کور کې هم کاوه. کور کې به کار ته هم ناست و. بلکې کاشف به چې کله په کور کې کار راواغشته نو موبایل به یې ورسره ضرور راغشته. بل طرف ته بلال به چې کور ته رالی نو بسته به یې په چمن کې وغورځوله او فوټبال، ولیبال، ټینس بال به یې شروع کړو. بل طرف ته په کلاس کې یو پیره پرچې شروع شوې چې احمد لیکل کول او بلال او کاشف به ورته اخوا دیخوا کتل. د پرچې د نتیجې نه پس پرچې احمد ته وښودلې شوې او احمد ډیر خوشحاله شو. د احمد خور هم خوشحاله شوه. د نتیجې په ورځ احمد ته ډیر انعامات او پړقې لاسونه پړقېدل وشو. احمد ته استادانو شاباشي ورکړ. بل طرف ته کاشف اور بلال استادانو په چوکه باندې ښه سم کړل. په کامنټ کې راته ووایه چې ستاسو په 9 او په 10 کې څو نمبرې دي.